بوټان موټان هر څه یې رانه واخیستل، جورابې، جمپرونه، هېڅ شی. یو پتلون او یو بنین یې راله پرېغوسته، نور یې خپېلوچي کړو او هلته یې بیا په اوسپنو باندې ووهلو. ژوند ښکلي ته تس نس تېرولې مې ابس، سترګې زړه را لړزوي باڼنې شوهي او بس. واده ما کوه اوزه تللې نه راځي واپس. اوس صرف وښلی راکول، نور هېڅ شی هم نه و، اوبې راکولې تشې، ډوډۍ موډۍ هېڅ شی هم نه راکوله. او هره شپه یې وښلو او سهار کې به یې هم وښلو. پلار مې اوس هم باټۍ کې دی، بس د قاچاقبر روپۍ مې راواوښتې، دلته ډاکټرانو له به تلو، یو ځل او بل، یو په اسمان یې ما له 6,000 افغانۍ کړ. بس تقریبا ډېر قرضداره شوې څه. سهار نه تر ماسخوتنه پورې مونږ وګرځېد، مونږ ایرانیانو هسپتال کې وانغوستو چې افغانان نه اخلو. نو که کومک کوئ ډېر مستحق دی او په دا سکرین باندې تاسو ته به شمارې مخکې موږ شو کړې او دوهم ځل دپاره بیا ته شو کوو. که چېرته مطلب کومک کوئ او د یو افغان ورور سره لاسنیوی کوئ او ته یقین په الله وکړه چې ډېر دردېدلی دی. تقریبا دېرشو کې 11 کسان مړه شوي وو، ځکه چې هغه یې راوستل او کلي له یې راوستل، موږ یې ویستو ستاسو ملګري وو، که څوک نږدې ملګری وي که راشئ ګورئ. قاسم او د احمد په نوم هلک چې و، د دې یخ کېدلو او ډېر یخ د لاسه سم شټ کېدل. بس ما ورته ویلې وایي ته راباندې لاسونه واچوه، که نه وایي موږ همدلته پاتې کېږو، نه شو تللی، یخ دی، خبرې هم نه شو کولی. پلار هر وخت دپاره دا هڅه کوي چې زما بچی لوی شي نو زما د لاس همسا به شي او زما د ژوند لپاره به یو ډاډ شي. نو کله چې بیا مشر زوی راغټ شي نو د پلار مسؤلیتونه ته ډېره حده پورې په غاړه باندې واخلي. خو متاسفانه زموږ تاسو په هېواد کې بدبختۍ نه دومره زیاتې دي چې د پلار په ارمانونو خاورې واوړي، خو د ځوانانو ځواني هم پکې خاورې شي. دا خو دا ځوان چې څنګ ته ناست دا خو یو عادي ساده مثال دی، دا د درد یو وړوکې برخه وګڼئ. یقین په الله وکړه زموږ داسې ځوانان چې تر اوسه پورې مړي هم په مرضونو کې ورک دي. وجه دا چې زموږ او تاسو په هېواد کې نیستي، زموږ او تاسو په هېواد کې درپدري او بیکاري ده. تاسو پوهېږئ چې په سلو کې 80% ځوانان له هېواد نه بهر چې ځي د کورنۍ مشکلاتو، هغه مشکلات چې دوی روزانه ورسره لاس او ګرېواني او ترې ځورېږي، بیا هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي او د کورنۍ
د مسؤلیت بار په اوږو باندې پروت وي. تاسو یقین په الله وکړئ چې دغه سختې لارې دغه تکلیفونه دا هر څوک په ځان باندې نشي اخیستلی، خو تر شا یو مجبوریت، تر شا یو مسؤلیت، تر شا یو درد پروت وي، نو ځکه په دې لاره باندې ډېرې منډې وهي چې خپل مسؤلیت ته ورسېږي. دا ځوان چې تاسو ګورئ، تاسو په میډیا کې به هم ډېر کتلی وي چې دغه دردمن حالت یقین په الله وکړئ چې کله راغلم ځوان په ځوانانو ډېر خفه کېږي. دا مې وکته نو انسان ته دا خپل ځان ودرېږي چې څنګه چې ستا ارمانونه دي، څنګه چې ستا هیلې دي، امیدونه دي، همداسې د یو ځوان هم و چې نن تاسو ګورئ چې نن بې پښو بې لاسو دی. څنګ ته راغلی یم حال به یې واخلم او همدارنګه هغه سختې تنګې چې په ده باندې په مرض کې تېرې شوې او همدارنګه د ده سره نور چې څومره ملګري وو هغه کیسه به راته وکړي. لیدونکو زموږ د خپرونې یوازې هدف دا دی چې دغه ځوان که تاسو ګورئ د کورنیو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه بهر ته لاړ، خو قسمت ورسره یاري ونه کړه، واپس خو شو خو نیمګړی. ګوره دا په داسې یو حالات کې ناست دی چې یو دردمن حالات دی، خو پلار اوس په کور کې نشته. وجه دا ده چې پلار چې دی اوس هم په بټۍ کې مزدوري کوي. نو د ده حالات راخلو. زموږ د خپرونې یوازې هدف دا دی څوک چې کومک کوي ورسره مستحق دی، کومک ورسره وکړئ. په د سکرین باندې دا ځوان ګورئ. ښه راغلاست، ستړي هم شي. خیر اوسې مننه چې موږ له خپرونه کې برخه راکړه. ګورودان لیدونکو ته دې نوم واخله. نوم مې شاتوار دی، ننګرهار ولایت یم، ولسوالۍ هیوه ده، باچې قلعه اوسېدونکی. شاسوره څه وخت د افغانستان نه لاړې بهر؟ افغانستان نه خو تقریبا داسې 1404 کې تللی وم او ایران ته، تقریبا 8-9 میاشتې مې ایران کې تېرې کړې. بعد د هغې مې بس کور له زنګ ووهلم ویل چې ځمه ترکیه له، خو اجازه یې راله نه راکوله. نو کور کې ویلې چې پیسې هم نشته دی مه ځه، او ما پرې نیوکه زیاته وکړم ویل چې نه زه ځم، ویل که نه مې لګوي پټ ځم. خو بس دلته یې بس 1,000 روپۍ قرض کړي او مال یې برابرې کړي. ما هلته قاچاقبر سره خبره وکړه، 3 ملګري مې راسره نور یو ځای وم هلته ایران کې. قاچاقبر سره هم خبره کړې، سره روان شو دغه ته مرز ته. مرز له چې لاړو 2-3 ورځې مې تېرې کړې، بیا هم قاچاقبر سره رابطه کوله. د وخت کې د ایران او اسرائیلو جنګ ونښتو، موږ چې انټرنیټ قطع شو او نه کورنۍ خبره وه او نه قاچاقبر خبر، او موږ چې د کردانو لاس له وغورځېدو هره شپه گیم له ایستلو، یو شپه بله شپه ډوډۍ راکوله. 3 ګیمه مو ووهلل، موږ ویل نور موږ نشو تللی. خو زه په د 4م ګیم چې و په دې له په زوره ویستو ویوښلو، د کردانو ویستلو، دیوال سر له واوښتو. موږ ډله کې 40 کسان وو چې واوښتلو، داسې 21 کسان وو دا چې دیوال نه واوښتل او هلته چې وایي پوسته هم وه د ترکانو. بس موږ رابلد سره خبره وکړه چې داسې پوسته ده او موږ له نشو اوښتی. وایي هغې موږ ته ویل چې څوک نشته دې پوسته کې واوړئ. چې څنګه واوښتو دا 21 نفر اندازه راسره پاتې وو. د کانالونو یو رقم کندې د هغې نه اوښتلو، تقریبا داسې 1 متر 1.5 متر وار هم پرته وه، مزل پکې نه کېدو. هغه اړه چې واوښتو د ترکان چې وو دوی موږ له کمین نیولی او د پوسته کې پټ وو. په موږ راووتل، همداسې ډزې یې وکړې. 21 نفر چې وو دې غاړه راواوښتل ترکیه خاورې له، دا 9 نفران چې وو هغه غاړه پاتې شول، هېڅ هغه پله وتښتېدل. او موږ چې وو موږ دې ترکیه سیټ له په منډه شولو. چې په منډه شو بس دې کلي له خبر ورکړله چې هسې نفر راځي. بس کلي نه نور نفر راووتل عسکر، او بل نور د څه تېښتې چانس نه و، نور مزل هم نه شو کولی واوره کې، ځکه نیم ساعت تښتېدلي وو، منډه هم وهلې وه. او د هغه دا انجام یې و چې ټول منځ کې محاصره کړو، ټول یې ګیر کړل. چې ګیر یې کړو دا 21 نفران بس وهل یې راله راکړل. بیا یې ویوړلو، پوستې له یې ویوړو، پوسته کې ورسره 3 ورځې وو. اوس صرف وهل یې راکول، نور هېڅ شی هم نه و، اوبه یې راکولې تشې، ډوډۍ موډۍ هېڅ شی هم نه راکوله. او هره شپه یې وهلو، سهار کې به یې هم وهلو. بس 2 ورځې ورسره وو. په 3مه ورځ د شپې 11 بجې 15 کسان نور نیولو چې هغه هم راوستل. چې راوستل بس د هغه هم ووهل، موږ سره یو ځای کړل. بس داسې 1 بجه وه د شپې
چې بېرته یې ګاډي کې بار کړلو، راوستو باډر له یې راوستو، ایران خوا دیوال له یې راوستو، دې غاړه ترکیه او دې غاړه ایران. دلته یې پوستې له وخېجولو، بوټان موټان هر څه یې رانه واخیستل، جورابې، جمپرونه، هېڅ شی، یو پتلون او یو بنین یې راله پرېوسته، نور یې خپېلوچي کړو او هلته یې په اوسپنو باندې ووهلو. هغې نه بعد یې اته نفر خوشي کولو د ایران خاورې ته. دې کې به یې اولني نفر مونږ وو چې مونږ یې خوشي کړو. ما نه خو خپله 15 نفر شاله پاتې شوي وو، 2 مخکې وو او زه ورپسې وم. هغه شاله نفر چې وو او خو همداسې واوره کې پرېوتل، یو به یې پکې مړ شوی م، ځکه چې هغه ما سره و ډاله کې داسې وړوکی غوندې هلک و او د 4 نه بیا خبر نه شوم. خو زه یو وخت کې روان و، 2 نفر ما نه مخکې وروسته دا هم رانه ورک شول، ځکه چې واوره شروع وه، واورې سره باد و. کومه لاره چې موږ له معلوم وه هغه رانه ورکه شوله او غر په سر چې و زه ځان له پاتې شوم. 2 نفر هم رانه مخکې لاړل. بس یو ساعت 2 ساعته ناست وم چې دې وخت کې 4 وې که 15 بجې شولې د شپې. ګورم 2 نفر نور راغلل، یو عاصم په نوم و، تاسو به په میډیا کتلی، او یو احمد په نوم وړوکی ماشوم، خو هغه هم ډېر ووښلي وو. بس همدې خبرو کې وایي ځو څنګه چې روان شو. بس دې وخت کې باد تیز و، دا واوره هم شروع وه، سترګو کې م لګېدله، لاره هم رانه ورکه شوله. بس صبر هم وکړو، یو 2 ساعته صبر هم وکړو چې مونږ یې له هوا صافه شي بیا به لاړ شو. دې وخت کې راباندې سهار شولو، چې سهار شولو 7 بجې به وي چې هم لاره نه ښکاره کېده. بس یو تیږه م پیدا کړل، غټه غوندې تیږه وه. بس 3 واړه هلته کېناستو، چې کېناستو بس عاصم او د احمد په نوم هلک چې و د دې و یخ کېدلو او ډېر یخ د لاسه سم شټ کېدل. بس ما ورته ویل وایي تا راباندې لاسونه واچوه که نه وایي موږ همدلته پاتې کېږو، نه شو تللی، یخ دی، خبرې هم نه شو کولی. خو ما پرې دا دواړه لاسونه سې واچول، یو 2-3 ساعته مې پرې دا لاسونه اچولي، ځکه هغې خپل لاسونه سې تاو کړي وو، بند کړي وو، زما لاسونه چې مونږ یې په لاسونو ډېر وهلي او دا لاسونه چې ما په هغې واچولو. کله چې داسې یو 3-4 ساعته تېر شول، هغې نه بعد د عاصم چې و دا جګ شولو، روان شولو. شپه خو راباندې تېره شوې وه چې دا روان شولو، زه او د احمد پاتې. دې له میل زه چې ځو چې هغه روان شو مونږ هم ورپسې ځو. هغې ویلې نه پرې چې د هوا صافه شي. خو بس همدې خبرو کې وروسته زه روان شولم. عاصم خو مخکې مونږ نه مخکې روان شو، زه هغې پسې وم. خو زه یو ځای پورې وختم. بس ما سره چې کوم نفر هغه 8 نفر و، هغې کې 2 کسان ما نه مخکې پراته وو، 2 مړه شوي وو. بس زه په هغې ورسره کېناستم. د احمد چې و دا لاندې پاتې شو، او د عاصم چې و دی یو ځای پورې تللی و، 1.5 ساعت مزل یې کړی، په دې رابلدان راغلي وو، دا یې جګ کړی و. چې جګ کړی و بس پوښتنه یې ترې کړې وه چې څوک نفر خو سره نشته. دې وویل چې 2 کسان یې 3 ساعته یې منځ کې وتې وو چې هغه نفر و پیدا کړی، چې 2 کسان نه سره نور دی چې 2 یې مړه شوي دي. خو زه رابلدان راکښته شولو داسې غونډۍ نه، غږ یې وکړو، چې غږ یې وکړو ما هم ورپسې غږ وکړلو. زما خواله راغلل، زما لاسونه مې خپل جمپر یې وشو، لاسونه مې هم رالته وکړو، خوبونه یې هم تاو کړو. او احمد چې و یو بل ملګری مې هم راسره دی، هغه لاندې دی، ګډ شاله دی. هغه چې څنګه راوستل زما خواله، بس زما د غېږ کې سر کېوستو، خولې نه ځګونه روان او واوره یې غوښتله. رابلد د میل دی له واوره ورکړه، وایي نه واوره نه ورکوو، یو ځای پورې خو یې وړو، خپله خڅه یې ډېره کوو، وضعیت د دې سخت خراب دی. او همدې خبرو کې وروسته یو سترګې همداسې ایله پاتې شوې، مړ شولو. چې مړ شولو بس زما هم نور وضعیت خراب شو. بس زه یې پیشا کړم، 2 کسانو سره نور وو، ترپال ورسره و، ترپال کې رسۍ مو سره وه، ترپال کې تاو کړو، بس پښو کې یې ولپړی واچو، هغه یې همداسې کش کړو. زه چې و پیشا یې راوستو، خپګال یې راوستو. خپګال یې چې راوستو داسې ماښام اذانونو ټیم به و چې ډوډۍ راله راکړه. مونږ له قاچاقبر سره رابطه وکړه، هماغه د وان قاچاقبر چې مونږ برګشت کېږو ځو دغه ته تهران ته. خو زه د شپې 4 بجې به وي چې ډاکسن یې راپسې راوسته، هغې کې یې واچولو، بل یې خپګال یې راوستو. 2 ساعته مزل هم ډاکسن کې وکړو، دې واورو کې. خو چې هلته یې راوستو
بیا یې راپسې نور ګاډي راوستله، پیجو ګاډي راوستله واړه، او موږ زخمیان مو تقریبا ټوله ډلې موږ سره یو ځای خوشي کړې وه چې 52 کسان وو، هغې کې چې اته بېل بېل یې خوشي کول. د دې 52 کې چې خفګاله موږ ورسېدو سي 18 که 18 نفر راغلي وو، او دا پاتې چې وو هغې نه چې بله شپه خبر شو تقریبا 10 که 11 کسان مړه شوي وو، ځکه چې هغه یې راوستل او کلي له یې راوستل، موږ یې ویستو ستاسو ملګري وو، که څوک نږدې ملګری وي که راشئ ګورئ. خو چې بار یې موږ ویستو موږ وکتل بس کلي کې واوره سخته زیاته وه او امن واوره شروع وه، بس په مخ یې ول کاغذونه واچول واوره کې پټ کړل. بیا ترې ما پوښتنه وکړله ویل چې دې سره به تاسو څه شی کوه، او زموږ لاسونه او خپې چې پړسېدلې مې خو بیا خواري کوله، موږ سره ما سره 3 ملګري نور راغلي وو، هغه هم ورک دي. هغې کې چې یو بیا ما سره راوښتی و چې ما بیا ولي کله پیدا شو، او 2 چې وو په هغې ډزې وکړې هغې بېرته ایران له تللي وو، او دا یو راوښتی و، خو زه هغې هم خپې پړسېدلې وې، لاسونه یې ښه وو. او پوښتنه مې ترې وکړه په دې نفرو څه کوو، دا واورې لاندې پټه و، د قاچاقبر له زنګ وویل چې 50 میلیونه روپۍ کس په سر اخلو، دا موږ بیا تهران له انتقال او تهران نه بیا افغانستان له انتقال. خو زه موږ یې راوستو، خوابګال یې راوستو، ګاډو کې واچولو 15 کسانو، او 2 ګاډي یې راوستو، کرولا په رقم ګاډي وه، څوک یې ډاله کې یو بل دې پاسې واچولو. خو تهران له تر څو راتلو 12 ساعته مزل وه، لاسونه خپې چې وې دا ګرمې او یخې شولې. بس ګاډي نه چې کله تهران کې ښکته کېدو یو ملګری مې هغې له مې زنګ ووهلو چې داسې کار په موږ شوی دی، هغه مې مخې له راووتو، ګرځېدی نه شوم، بس هغې پیشاک کړم، اطاق ته یې یوړم. بس سهار چې شپه مو کړله، سهار کې دا نور ملګري چې وي اخوا دې خوا لاړم، ملګرو خوا لاړم، او هلکان ورپسې راغلي وو ملګري. او سهار چې شو بس دې ملګري مې ګاډی راله ونیولو، روان یې کړم، وایي هم د هسپتال. سهار نه تر ماسخوتنه پورې مونږ وګرځېدو، مونږ ایرانیانو هسپتال کې وانغوستو چې افغانان نه اخلو. خو زه د شپې ډېر ناوخته چې بېرته خپل ځای له راتلو چې لاره کې یو وړوکی غوندې هسپتال مخې له رالی، چا یې ادرس راکړی چې لاړو، بس ډاکټر پکې نه و، صرف پاسمان یې کولو او ګولۍ یې راکولې، او شخصي و دا ناره شپه مونږ 10 میلیونه ایرانۍ روپۍ اخلو. زما وضعیت سخت خراب مې هر څه و چې هلې درکوم، خو زه 3 شپې مې وکړلې، خو ډاکټر نه راتلو، جراحي ډاکټر نه راتلو. زما لاسونه چې وو شنه شول، هلته چې شنه شول بس پړسوب یې نه کېناستو. بس ملګري له ما ویل چې زه ځم افغانستان له مې چا رقمي مال پیسې له چا نه قرض کړه، خو ما ولېږه. خو کوم بل د مرض مرګړی زما هغې وله زنګ وهلی چې دا چېرته دی، بس مونږ تا په دې وړکي روغتون کې څو شپې تېرې کړې؟ 3 شپې مې وکړې پکې. په دغه 3 شپو کې مطلب چې تا هلته کولې، دې نه مخکې تا نه شو کولی چې افغانستان ته راشې؟ نه ما نه شو کولی، ځکه چې بل راسره څوک هم نه، او یو ملګری مې و، بس هغې ویلې زما هلته حساب میساب پاتې. خو ما ولیل ما افغانستان سفارت له ویسه ویل چې هر رقم وي ما هلته ورسوه، شاید زما نور ملګري هم تللي هلته. خو زه د روغتون نه ووتلو، هغه کوم مصرف چې راغلی و هغه مو له ورکړلو، راوستو سفارت له یې راوستو، چې دننه نه و وړوکی غوندې ځای و. بس زمونږ امیر طیبان پکې و، بس راله زمونږ ډېر خدمت یې وکړو، ډوډۍ یې راله برابره کړه، په اسمان یې راله هملته سفارت کې و. زما 12 نفر نور وو، ما هغه لږې هم ملګري وو، هغې هم ځان را رسولی و چې دا عاصم هم پکې و. خو همدې خبرو کې و چې ګورو یو نفر یې بل هم راوستلو همدې مرض نه، هغې هم دا لاسونه خپې شو، خیرات نه. بس سفیر رالی ووایي هوایي انتقال خو موږ له اجازه نه راکوي، ځکه چې اوس وضعیت خراب دی، زمیني مې اجازه نشته دی، تاسو باندې وخت اوړئ. خو 4 کې 15 شپې سفارت کې وکړلې، او هسپتال کې موږ له یې ویل دلته 400 نه مصرف راځي، موږ یې ورکوو. بس هلکانو ویل موږ هلته اخلي نه، نو مصرف به څه دغه کې وایي موږ هسپتال کې نه اخلي، یعنې وړې دواخانه کې موږ نه اخلي. او سفارت دا نه شو کولی چې مطلب تاسو هسپتال ته یوسي؟ هغې ویلې چې مصرف مو څونه راځي موږ یې ورکوو، خو هلکانو سره ونه منله، ځکه وایي موږ ټول ګرځېدلي، موږ یې نه یې اخیستي، وایي موږ افغانستان له انتقال کړو.
خو د 3-4 ورځې تېرې شولې خو اجازه یې نه ورکوله ایرانیانو چې ووړو او بله ورځ څه چل باندې اجازه اخیستې وه او 4 ورځې په موږ تېرې هم شوې هلته لاره کې بس نور موټر یې راله ونیولو هماغه ځینې راسه یو سفیر هم راغلی تر هراته پورې راله بس هرات کې دلته په طالبانو وسپارلو هغې دلته چې دی بیا روغتون کې تاسو څو ورځې تېرې کړې افغانستان کې دلته چې کوم روغتون ته راغلې دلته خو اول هرات له رالو بس په هرات کې هم داسې خاص تداوي ونه شوه 3 میاشتې والا انتقال کو کابل له چې انتقال کو دا 14 نفر دي کې 6 روغ وو دا چې دا یې رخصت یې له 8 نفر چې وو دا لږ وضعیت یې سخت خراب و دا یې 4 چې وو د امنیت شفاخانې له ورکړله نور 4 چې دا یې وزیر اکبرخان شفاخانې له ورکړي زه امنیت شفاخانه کې ما سره تداوي دې کېده که نه کېده تداوي مې کېده خو عملیات یې را څنګه چې ورسېد ستا وایه بېګاله عملیات کوو نور ملګري هم راسره دا سیمه مو ټول عملیات کوو خو زه عملیات لین نه باسو بس 2-3 ساعته بعد مونږ په هوښ رالو بس زمونږ یې دا د خپو او د ګوتو دا ځای نه څه شکولو کټکلې لاندې چې د دې د اینه جریان وکړو خو زمونږ اینې جریان نه وکړلی دا د خپو لاسونو رګونه چې مو دا د واورې سېزلي بس 15 ورځې مې تېره کړې په اسمان مې راکول سیرومونه تداوی لاندې ومه خو نتیجې نه ورکړه 15 ورځې وروسته تاسو ته عملیات بېرته وکړه 15 ورځې البته پښې او لاسونه نه غوڅ 15 ورځې بعد زه کور له راولېږلم چې وړوکې اختر هم و بله روژې میاشت هم چې راولېږلم وایي ته بیا د اختر نه بعد راشي بیا اختر نه بعد چې دلته هم وګرځېدم په غټ غټ ډاکټران جلال آباد کې زما دا خلاص چې و دا میکروبي شولو او ډاکټرانو ویلې وایي دا چې قطع نه کړي ستا بدن لره میکروب انتقالېږي وایي ډېر دې ژوندی نه پرېږدي که ډېر دې وساتي 10-12 ورځې او زه بیا ډاکټر سره هم رابطه وکړه لاړم کابل نه بس هغې ویلې وایي ورور له مې له مخکې مې ویلې و پلار له مې چې د دې څه دغه نه کېږي خو زه خبر نه وم چې زما دا لاسونه خپې قطع کېږي خو وایي بله څه لاره نه لري چې هر ملک له ځې وایي لاړ شه خو بله لار نه لري دا میکروب دې خرابوي خو هغې ویل عملیات به کوو بس سهار عملیات له نه ایستم او ماښام یې راویستم لاسونه یې هم راله قطع کړي او خپې هم راله قطع کړي یعنې لاسونه پښې چې قطع شوې په اصطلاح د ژوند ټول ارمانونه ورژېدل والا بس چې کله په هوښ رالو ځان له مو کتل بدن هم لنډ شوی و بس لاسونه هم قطع و خپې هم قطع وې بس دې دغه له راوړو چې بل چا له اوس محتاج یې بس اوبه هم بل څوک راکوي ډوډۍ هم بل څوک راکوي ضرورت را پکولو هم بل څوک وړي اوس وضعیت څنګه دی اوس خو وضعیت ښه نه دی بس لږ مصرف هم را باندې ډېر راله عملیاتونو باندې یو بل نه پیسې خرڅ کړي د تاسو قرضدار هم شوي که نه او پلار دې اوس هم بټۍ کې کار کوي پلار مې اوس هم بټۍ کې دی بس قاچاقبر روپۍ مې را واوښتې دلته ډاکټرانو له بتلو یو ځل او بل یو په اسمان یې ماله 6,000 افغانۍ کړ بس تقریبا ډېر قرضداري شو 3.5 لکه روپۍ قرضداري م شو اوس د ګټې وټې سړی خو بس د پلار نه بغیر بل څوک نشته نه والا بس مشر زه وم بس په هغه ایران کې د میاشتې 15-16,000 افغانۍ برابرولې هغه مې رالېږلي دا 15,000 افغانۍ ته افغانستان کې نه شو ګټلی نه والا دلته مکتب نه خلاص شوم 12 هم نه پوهنتون او دغه وس هم نه درلوده بس مجبور وم چې ایران ته لاړم دلته څه کار روزګار نه بس زه به لیدونکو تاسو ته څه وایم کومې پوښتنې چې ما سره وي ملګري ټول بس په کیسه کې تاسو ځواب کړي او د دوی داستان دا کیسه دومره دردناکه ده چې هغه اورېدل هم سخت دي خیر هلته خو ستونزې تورې شوې خو اوس د ستونزې بل نړۍ ته داخل شو چې دا خپله وی کورني مشکلات اقتصادي ستونزې او د پلار مشر زوی نو که کومک کوئ ډېر مستحق دی او په دا سکرین باندې تاسو ته به شمارې مخکې موږ شو کړي او دوهم ځل دپاره بیا ته شو کوو که چېرته مطلب کومک کوئ او د یو افغان ورور سره لاسنیوی کوئ او ته یقین په الله وکړه چې ډېر دردېدلی دی صحت خو یې نیمګړی شو خو اوس دا وایي چې زه چې کله خارج ته تلم هغلته خو پیسې په قرض راخیستې وې اوس زما د ناروغۍ په وخت کې څومره پیسې چې ما مصرف شوي دي دا مطلب ما په قرض راخیستې دي پلار بیچاره یې حتما چې د عمر دومره دی پلار به سپین ږیری وي هغه په بټۍ کې اوس پورې کار کوي په کور نه کښېني نو مرسته وکړئ او دغه ځوان صحت خو نیمګړی شو خو اوس دا قرضدارۍ نه باید خلاص شي زمونږ ډېر غیرتي ورونه شته دی
د هیواد نه بهر هم اوسېږي او کومک ورسره وکړئ. ډېره مننه کور ودان. رب ذوالجلال تاسو ته اجر درکړي او زړه صبر د الله پاک درکړي. بس د شکر د کورنۍ دپاره خو ژوندی راغلی. ژوند کې خو دا کیسې شته، که صحت دې څه ناڅه نیمګړی شو خو د پلار او مور سترګې د باندې یخېږي که ورته ناست وي. نو لیدونکو زما خپرونه همدومره وه ورسره. لیدونکو ته کوم پیغام ورکوې مهرباني؟ بس لیدونکو له همدا پیغام دی چې هغه پلرونه او میندو له چې خپل بچي په قاچاقي لارو مه لیږئ، ځکه چې مونږ خپله ولیدو دا واده چې 100% د مرګ خطره ده پکې. یعنې دې نه زه روغ جوړ تللی یم هغه بېرته خپله نیم کاله خپل هېواد لرل، خپې مې قطع شو، لاسونه مې قطع شول. بس دا پیغام مې دی چې خپل بچي په قاچاقي لارو مه لیږئ. بالکل کور ودان.